اغزنته لګولو په اړه د پاکستان او طالبانو هوکړه وشوه. دا چې ملا یعقوب ولې ننګرهار ته ورغلی و، جزئیات همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. یوې پاکستانی رسنۍ د یو لوړپوړي پاکستانی چارواکي له قوله ویلي چې طالبان او اسلام آباد د خبرو له لارې پر پوله د اغزن سیم د حل په موخه هوکړې ته رسیدلي. پاکستان اکسپریس ټریبیون خبر ورکړی چې دغه هوکړه په لوړه کچه د طالب مشرانو او پاکستان نظامیانو ترمنځ شوې ده. دغه هوکړه وروسته له هغه وشوه چې تېره اونۍ په ننګرهار کې د پاکستان پر پوله طالب ځواکونو د پاکستان پر پوله د اغزن سیم د لګولو د مخنیوي هڅه وکړه. دغې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو مشر د کټارو د لرې کولو هڅه کړې وه، خو دا پریکړه د طالبانو مشرتابه ته د منلو نه وه او مخالفت یې کړی و. د اکسپریس ټریبیون د راپور له مخې له پیښې سمدستي وروسته پاکستان او طالبانو په لوړه کچه تماسونه ټینګ کړل او د خبرو له لارې د مسلې د حل په موخه هوکړه وشوه. دواړو خواو دا هم منلې ده چې حالات به نور هم نه خرابوي، خو په ځینو مواردو کې د اغزنتار پر سر شخړه هم شته چې دواړه لوري هوارې کوي. یو پاکستانی چارواکي ویلي له طالبانو غوښتل شوي چې د اغزنتار تر ترمیم مخکې پر پوله همغږي وکړي. اکسپریس ټریبیون هم ننګرهار ولایت ته د جګړې سیمې ته د طالبانو د ملي دفاع وزارت د سرپرست ملا یعقوب د سفر خبر ورکړی دی. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې دغه پاکستانی چارواکي ویلي چې ملا یعقوب د طالبانو سیمه ییزو قماندانانو ته لارښوونه کړې چې په راتلونکي کې دغه ډول کړنې ترسره نه کړي. د اکسپریس ټریبیون د راپور له مخې د افغان طالبانو پر پوله دا نښتې د اسلامي همکاریو د سازمان له فوقالعاده غونډې یوه ورځ مخکې شوي دي. د افغانستان په اړه وروستۍ اومه غونډه د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې شوې وه. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، نظریات مو راسره کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.